سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارت قانوني حق دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا ملګرو ملتونو کې د استازي په توګه ورمعرفي شوی، یو ځل بیا یې ویلي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اسلامي امارت قانوني حق دی. ښاغلي شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان د افغانستان په ټولو سرحدونو باندې کنټرول لري او د خلکو له ملاتړ هم برخمن دي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. نوموړي زیاته کړې د ملګرو ملتونو د قانون له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت حق دی، ځکه په وینا یې دایمي استازی د واکمن دولت له لوري ټاکل کیږي او د افغانستان د اسلامي امارت د هیواد په ټولو سرحداتو کنټرول لري او د خلکو له ملاتړ هم برخمن دي، چې دا دوه مسایل د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره مهم دي. اسلامي امارت د سپټمبر په 20 د ملګرو ملتونو تر عمومي استانبولي یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش ته لیک واستاوه او پکې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه ورمعرفي کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون وینا غوښتنه هم کړې وه. د دغه سازمان په 86 عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا ونه کړه. ملګرو ملتونو ویلي چې راتلونکې میاشت کې به په دې اړه پریکړه کیږي. اسلامي امارت تر دې مخکې هم په نړیوالې ټولنې او په ملګرو ملتونو غږ کړی و چې یادو واقعیتونو ته په کتو دې دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ دوی ته وسپارل شي. د کابل ټکی کام یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دا که ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده په چینل کې اشتراک وکړئ او د زنګ بټن یې هم ووهئ.